السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو تمنیل به تاسو خپل لیدلی وي. داسې یو اپلیکیشن دی چې ښکاري یو شان دی خو دننه پکې نور ډېر شیزونه پراته دي. په خپله به حیران شي چې یاره دا را څنګه اپلیکیشن دی او ستاسو ډېر عزت هم بچ کولی شي. بلکل سره ډېر یو خوندور اسانه او د ډېر لږ ام بي اپلیکیشن دی. ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ. که چېرته انسټالول غواړئ ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی په اپلیکیشن اپلیکیشن ډاونلوډ او خپل موبایل کې انسټال کړئ. دوستانو سمپل اپلیکیشن دی، یو ساعت دی. ګورئ دغه ساعت دی، ګورئ زه ساعت خلاصوم سمه ده چې کله هم دا تاسو خلاص کړئ دا لا ما سیټ کړی نه ده ځکه صحیح نه ښکاري. تاسو په دې سټارټ باندې کلیک وکړئ. صحیح دی. ګورئ دا اوس ساعت دی. دلته تاسو پاسورډ ورکړئ. صحیح ده. څنګه تاسو ورکوئ؟ زه ورکوم 1205. بیا دې منځ کلیک کړئ. سمه ده. بیا دلته تاسو دوباره کنفرم کړئ، بیا په دې منځ کې کلیک کړئ. صحیح ده. اوس دلته به تاسو یو جیمیل ځان ته خوښ کړئ. په دې دوستانو انشاءالله بیا تاسو ته صرف تاسو یو دانه اوس خوښ کړئ. سمه ده چې کوم جیمیل ستاسو وي هماغه به دلته تاسو اوکې کړئ. صحیح. او بیا چې کله جیمیل تاسو دلته ورکړئ تاسو په دې بټن باندې کلیک وکړئ. ګورئ علاوه به کې اګری به کې. ګوره دوستانو ساتو دلته نور شیزونه راغلل. په دې کې دي څه دوستانو؟ دې کې تاسو کولی شئ چې خپل عکسونه، خپلې ویډیوګانې، خپل کوم ضروري شیزونه چې دي هغه دلته پټ وساتئ. ګوره ویلټ ته ځمه اوکې کومه په دې اولني کې. په دې اولني کې تاسو ته خپل عکسونه تاسو پټولی شئ، خپل ویډیوګانې، خپل نور ډېر شیزونه. دا وګورئ ډاکومنټ، آډیو، ویډیو، هر څه تاسو دلته پټولی شئ. د مثال په طور زه وګورئ زه خپل عکسونه پټوم نو چې کله هم په دې کلیک کوم تاسو په دې باندې ایډ پکچر باندې کلیک وکړئ. ګورئ زه د مثال په طور دلته ځمه دا یو څو عکسونه دي دا زه پټوم. سمه ده. ګورئ مثال په طور دغه دوه نو تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو دا به تاسو ته په ګیلري کې نه ښیي، دلته به تاسو ته ښیي. صحیح. دا وګورئ زما دوه عکسونه پټ شول. همداسې تاسو خپل اپونه هم لاک کولی شي. ډېرو خوندور اپلیکیشن دوستانو په دې کې ډېر تاسو کار کوي. دلته وګورئ دوستانو، ګورئ چې کله هم زه راغلم نو ګورئ دوستانو څو بجې دي؟ 3:14. ته ګورئ 3:14 نو چاته معلومیږي هم نه چې یاره دا ساعت دی او که په دې کې څه شی دی. چې کله هم بیرته خلاصوئ تاسو به دلته د منځ کې کلیک کوئ، واپس خپل پاسورډ دلته ولیکئ، منځ کلیک کوئ، واپس به تاسو شروع راشي. صحیح ده دوستانو. ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ او هغه جیمیل چې ما دوستانو هلته ورکړه هغه د دې دپاره دی چې کله هم دا تاسو ان انسټال کړئ یعنې ډیلیټ کړئ او دوباره دا بیرته انسټال کړئ چې کوم عکسونه تاسو نه ډیلیټ شوي بیرته هماغه عکسونه ستاسو واپس ته راځي چې هغه ډېر زبردست ډېر خوندور آپشن دی پکې. دوستانو ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی او د دې ښکلي ساعت نه ګټئ او فایده ترېنه واخلئ. نو دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښه شوي حتما یې در سره لایک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې حتما یاد ساتئ.